سلامونه دوستانو، نن یو ډیر اهم راپور د سره شیر کوو چې آیا په افغانستان کې ولې ډېرې زیاتې زلزلې کیږي؟ آیا افغانستان ولې د زلزلو سنټر ده؟ زلزلې خو په هر ځای کې کیږي، نو په افغانستان کې ولې دومره ډېر تلفات اړوي؟ د دې په اړه باندې نن یو ډېره مهمه ویډیو د سره شیر کوو. راځئ دغه وګورو چې په افغانستان کې دومره تباهي زلزلې ولې رسي، څه وجه ده. راځئ د اشاق صاحب دغه ویډیو وګورو او ډېره په زړه پورې ویډیو ده، ډېر زیات معلومات یې پکې. راځئ دغه ویډیو وګورو. افغانستان په کونړ ولایت کې د زلزلې له وجې یوه لویه انساني فاجعه رامنځته شوې ده. د سپټمبر په اوله شپه شاوخوا 12 بجې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یوې نسبتاً زورورې زلزلې ډېرې سیمې ولړزولې او د سترګو په راب کې زرګونه کورونه ونړول. ماشومان، ښځې، لویان او سپینګیري تر خاورو لاندې شول. حتی په ډیرو ځایونو کې پوره کورنۍ له منځه تللي دي. د راپورونو په اساس د زلزلې له امله د کونړ ولایت په نورګل، وټپور، ماڼوګي، څوکۍ او چپ ادارې کې خلکو ته ډیر تلفات اوښتي دي او تقریبا د شهید شوو کسانو شمیر له 800 نه پورته شوی دی. دا زلزله په ننګرهار، لغمان، نورستان او له ډیورند کرښې اخوا پښتونخوا کې هم محسوسه شوې ده، خو د زلزلې ډیر تلفات په کونړ ولایت کې رامنځته شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا زلزله څنګه رامنځته شوله او ولې د نورو ساحو په نسبت په کونړ کې زیات تلفات واړول؟ راځئ نن په همدې اړه ځان پوه کړو چې زلزلې څنګه رامنځته کیږي او افغانستان ولې هر کال د زلزلو له وجې د نورو ملکونو په نسبت زیات متاثره کیږي. پوهیږئ افغانستان په دنیا کې یو له هغو ملکونو دی چې د زلزلې پر مهال پکې له توقع ډیر خلک له مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. یعنی هر کال د زلزلو له وجې لسګونه افغانان مړه او زخمیان کیږي. د خلکو کورونه، زراعتي ځمکې او څاروي پکې له منځه ځي او د دې وجه دا ده چې په افغانستان کې د زلزلو په وخت د نقصاناتو د مخنیوي لپاره مخکې هیڅ ډول احتیاطي تدابیرو ته توجه نه کیږي. مثلا کورونه او بلډینګونه په داسې معیاري شکل نه دي جوړ شوي چې د زلزلو په مقابل کې مقاومت وکړي. خټین دیوالونه او د لرګیو چتونه دا خطر نور هم زیاتوي. د زلزلو په اړه عامه پوهاوی نشته او د زلزلو په وخت عاجل خدمات هم په نشت باندې حساب دي او دا ټول په داسې حال کې دی چې افغانستان د دنیا یوه هغه سیمه ده چیرته چې د ډیرو زلزلو د رامنځته کېدو امکانات شته دی. یعنی افغانستان د دنیا په کچه 12م ملک دی چیرته چې ډیرې زلزلې کیږي. خو د زلزلې په موضوع باندې د لا ښه پوهېدو لپاره باید د ځمکې په لاندیني جوړښت باندې اول ځان پوه کړو. مثلا دا د ځمکې لومړۍ برخه ده چې موږ پرې اوسېږو، د کرسټ یا د ځمکې د پوخ په نوم یادېږي. دویمه برخه ته یې د منټل پاسنۍ حصه وایي، ورپسې د منټل اصلي برخه ده. له دې وروسته د ځمکې بهرنۍ هسته شروع کیږي او وروسته د ځمکې داخلي هسته پرته ده. خو په دې ټولو کې د ځمکې سطحې یا پوخ نه لاندې چې کومه برخه ده هغه ډیره مهمه ده. دا برخه د میلیونونو کلونو راهیسې د حرکت په حال کې ده، خو د ځمکې دا ساحه په ټوله دنیا کې په یو ډول حرکت نه کوي. ساینسپوهانو د ټولې دنیا دا ساحې په 2 برخو باندې ویشلې دي. د هرې برخې ته د ټیکټونیک پلیټس نوم ورکول شوی دی یا موږ ورته ټیکټونیکي تختې هم ویلی شو. زموږ لپاره په اوس وخت کې 2 ټیکټونیکي تختې ډېرې مهمې دي چې پې پوه شو. یوې انډین پلیټ یا هندي تخته ده چې د هندوستان شاوخوا ساحې نیولې دي او بل یې یوریشیا پلیټ دی چې په دې کې د اروپا او د افغانستان په ګډون د اسیا ځینې هیوادونه هم شاملیږي. نو دا دواړه تختې د میلیونونو کلونو راهیسې د حرکت په حال کې دي او د یو بل په طرف باندې روانې دي، خو د دغو کاسو حرکت دومره کرار او سلوي چې انسان پې نه پوهیږي. حتی د دغو کاسو حرکت د انسان د نوکانو د غټېدو سره مقایسه کیږي. یعنی په څومره کرار چې نوکان غټیږي شاید په هماغه اندازه دغه کاسې هم حرکت وکړي. معلومات ښیي چې تقریبا 200 میلیونه کاله مخکې د هندوستان شاوخوا ساحه په اوسني ځای کې نه وه موجوده. دا ساحه د سمندر په وسیله له اوسنۍ ځمکې نه بیله پرته وه او د افریقا له براعظم سره نښتې وه.
او په دې کې تر ټولو جالبه بیا دا ده چې د همدې لویو تختو د حرکت او له یو بل سره د ټکر له وجې په دنیا کې غرونه هم رامنځته کیږي. مثلا د همالیا غرونه د هندي کاسې او یوریشیا کاسې د جنګېدو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. د همدې دوو تختو د جنګېدو له وجې د دنیا په بیلابیلو ساحو کې زلزلې، آتشفشانونه، سونامي او غرونه هم رامنځته کیږي. خو د دغو دوو تختو ټکر همیشه یو رقم نه وي. په ځینو ځایونو کې له یو بل سره مستقیم جنګېږي چې دا تر ټولو خطرناکې او سختې زلزلې رامنځته کوي. بل یې داسې چې دا دواړه کاسې په سرحدونو کې له یو بل نه جدا کیږي، نو د ځمکې په منځ کې خالیګاوې د دې سره پیدا شي چې له همدې سره د ځمکې لاندې غټې تیږې ماتېږي او له وجې د زلزلې سربیره آتشفشانونه هم رامنځته کیږي. او دریم ټکر ډیر مهم دی ځکه چې اکثره زلزلې له همدې نه رامنځته کیږي او هغه داسې دي چې کله یوه تخته د بلې تختې په څنګ کې تیریږي یا په یو بل کې ننوځي نو دلته د لویو کاڼو مخه ډب کیږي او کله چې د لویو کاڼو ته د حرکت لاره بنده شي له همدې سره کاڼي ماتیږي او څنګه چې کاڼي مات شي یا چاودنه وکړي د ځمکې لاندې انرژي تولیدیږي او همدا انرژي یا برق د دې لامل شي چې د ځمکې په سطح باندې زلزله رامنځته شي. د ځمکپوهنې متخصصین وایي چې کله دوه پلیټونه یا تختې له یو بل سره ټکر وکړي او یو بل سره ونښلي نو د ځمکې لاندې موادو ته نور هلته ځای نه پاتېږي. په همدې خاطر کرار د ځمکې سطحې ته راوچتېږي او څومره چې دا پلیټونه په یو بل کې ننوځي په هماغه اندازه د ځمکې لاندني مواد د ځمکې سطحې ته رارسېږي او له همدې نه د وخت په تېرېدو سره غرونه جوړېږي. او پوهېږئ افغانستان په یو داسې ځای کې پروت دی چېرته چې د انډین پلیټ او یوریشیا پلیټ د یو بل په طرف روان دي. یعنی افغانستان د دغو دواړو لویو تختو سرحدونو ته نږدې پروت دی نو په همدې خاطر پکې زلزلې ډېرې کیږي. مثلا دا د USGS ویبپاڼه ده، دلته هره شیبه په ټوله دنیا کې د زلزلو تازه معلومات خپریږي. دا ساحه چې تاسو ته ښکاري دا ټوله د هندي تختې مربوطه ده او دا لویه ساحه بیا د یوریشیا تختې پورې تړلې ده. یعنی افغانستان د یوریشیا په تخته کې راځي. د دغو دوو تختو یوه سرحدي نقطه کونړ، پکتیکا، بدخشان او نورو ساحو ته نږدې پرته ده. په همدې خاطر دا دوه پلیټونه په خپلو کې د یو ځای کېدو سره د ځمکې دننه یو ډول فشار رامنځته کوي. په ځینو ساحو کې د ځمکې لاندې غټې تیږې دا فشارونه برداشت کولی شي خو په ځینو ساحو کې تیږې دا فشارونه نشي برداشت کولی نو یا به تیږې ماتیږي او یا به ښویه کیږي او کله چې دا غټې تیږې ماتې شي او چاودنه وکړي له دې نه چې کومه انرژي خپریږي هغه دومره زوروره وي چې ځمکې ته ټکان ورکوي او همدا ټکان د ځمکې په سر باندې لوی نقصانات رامنځته کوي. نو له دې معلومیږي چې د ننګرهار او کونړ د ځمکې لاندې ساحو کې لویو تیږو دا ځل د هندي او یوریشیا تختو د یو ځای کېدو دا فشارونه برداشت کړي نه دي او ماتې شوي دي یا ښویه شوي دي. نو په همدې خاطر ورسره په کونړ او شاوخوا سیمو کې سختې زلزلې رامنځته شوي دي. دلته یو بله پوښتنه ده چې د زلزلو مرکز په یو ځای کې خو زلزله په بل ځای کې شدیده احساسه شوې وي لکه په همدې وروستۍ پیښه کې چې د زلزلې مرکز جلال آباد ښودل شوی و خو د جلال آباد په نسبت په کونړ کې زلزله ډیره محسوسه شوې ده او تلفات هم هلته زیات اړولي دي. دا څنګه امکان لري؟ اصلا د ځمکې لاندې په یوه نقطه کې چې کله ټکان رامنځته کیږي نو د هغې انرژي د ځمکې ټولو سطحې ته په یو شان باندې نه رسیږي. په هغو ځایونو کې چې خاوره، اوبه او ریګونه ډیري هلته د ټکانونو انرژي زر او شدیده رسیږي او هغه ځای کې چې کانکریټ او تیږې ډیري هلته بیا د زلزلې ټکانونه هغومره تیز نه رسیږي. نو په همدې خاطر کونړ چې ډیرې غریزې درې لري او خاوره یې هم پسته ده یعنی اوبه ترې په اسانۍ سره د ځمکې بیخ ته رسیږي نو ځکه د نورو ساحو په نسبت پکې زلزله ډیره شدیده محسوسه شوې ده. اوس نو دلته یوه بله مسله هم ډیره زیاته مهمه ده او هغه دا چې دا زلزله د ځمکې سطحې ته بیخي نږدې رامنځته شوې ده. په دې معنا چې د هندي پلیټ او د یوریشیا پلیټ د فشار له امله د ننګرهار او کونړ ساحو شاوخوا کې د ځمکې تقریبا 10 کیلومتره ژوروالي کې لوی تیږې چاودېدلې یا ښویې شوي دي او ورسره را پیدا شوې انرژي د ځمکې په ټکان باندې بدله شوې ده. دا زلزلې په ټوله دنیا کې خطرناکترینې زلزلې یادېږي ځکه چې د تیږو له ماتېدو سره چې کومه انرژي یا څپې جوړېږي هغه د ځمکې هغه سطحې
ته بیخي نږدې وي او همدا نږدېوالی د دې لامل کیږي چې په ځمکه باندې کورونه او ودانۍ په اسانۍ سره ونړیږي. یعنی که دا زلزله د ریختر په کچه ډیره تیزه هم نه نو په ځمکه باندې ډیر ورانۍ کولی شي، خو که د کاڼو له ماتېدو دا انرژي په ډیر ژوروالي کې تولید شي او له امله شدیده زلزله هم رامنځته شي نو هغه به ډیر تلفات وانړوي، ځکه چې پیښه د ځمکې له سطحې نه ډیره لاندې رامنځته شوې ده. مثلا په 2015 کال کې په بدخشان کې 7.5 درجې سخت زلزله وشوه، خو د ځمکې په 214 کیلومتره لاندې مرکز و. په همدې خاطر یې ډیر ورانۍ هم ونه کړ. خو په 2022 کال کې په پکتیکا کې چې کومه زلزله وشوه د هغې شدت 15.9 و، خو سلګونو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړول او ډیر ورانۍ هم رامنځته کړ. نو په همدې خاطر په کونړ کې هم د دې زلزلې شدت که څه هم نهایت زیات نه و او د ریختر په کچه تر 6 درجې وه، خو دا چې مرکز یې د ځمکې سطحې ته یوازې 10 کیلومتره نږدې و نو په همدې خاطر یې ډیر تلفات واړول. یوه بله مسله چې د زلزلې په وخت کې خلک ډیر زیات په تشویش کې اچولي وو هغه له اولې زلزلې وروسته د نورو وړو زلزلو کېدل وو. یعنی کله چې یوه سخته زلزله وشي ولې ورپسې نور ټکانونه هم په مسلسل ډول احساسېږي. اصلا کله چې د دوو پلیټونو د ټکر له وجې د ځمکې لاندې په غټو تیږو باندې فشار راشي او انفجار وکړي نو د همدې انفجار له امله په شاوخوا نورو تیږو باندې هم فشار راځي او همدا فشار د دې لامل کیږي چې هلته نورې تیږې هم ماتې شي چې ورسره بیا نوره انرژي تولیدېږي او همدا انرژي بیا د زلزلې وړې جټکې پیدا کوي. نو په همدې خاطر په کونړ کې هم په اول سخته زلزله د لویو تیږو د فشار له وجې راغلې ده او کله چې د ځمکې لاندې په نورو ساحو باندې زور راغلی نو هلته په خالیګاو کې په مسلسل ډول نورې تیږې هم چاودېدلې دي او ورسره بیا زلزلې رامنځته شوي دي. د زلزلې دا نورې څپې کله یوه ورځ پورې دوام وکړي، کله خو ان تر میاشتو پورې هم دوام کولی شي. خو یوه بله مسله چې د زلزلې په وخت کې خلک حیران کړي وو هغه دا وه چې د زلزلې په وخت کې خلکو یو ډول ناشنا غږونه احساسول. په اصل کې کله چې د ځمکې لاندې غټ کاڼي ماتېږي له دې نه چې کومه انرژي جوړېږي هغه په څپو باندې بدلیږي او همدا څپې ځمکې ته هم جټکه ورکوي او کله چې دا څپې د ځمکې سطحې ته رارسېږي له ځان سره هوا هم راپورته کوي او د همدې هوا او څپو له یو ځای کېدو نه یو رقم ناشنا غږونه پیدا کېږي. همدارنګه کله لوی بلډینګونه غرونه او اوچتې جوړه شوې ودانۍ د زلزلې په وخت کې انګازې کوي او همدا غږ هم خلکو ته یو رقم ناشنا ښکاري. دا و زموږ د نن خپرونه. هیله ده چې دې ویډیو به د زلزلې په اړه ستاسو ځینې پوښتنې ځواب کړي اوسي.